ارشد خان غز او میدان ستا د هوټل په کیمرو باندې به موږ فیصله کوو او موږ به کیمرې ګورو چې په هغه وخت کې ته کوم ځای کیمرې به چک کوو چې په هغه وخت کې ته کوم ځای پښتانه به درځي چک پیږي صحیح دی زموږ د طرف یو درې څلور تنه به درشي ستا کسان ممي کیمرې به چک کوو چې موږ بله شپه درلو او په کیمرو باندې زما او ستا د هوټل او د بقالې خبره شوه چې موږ بله شپه درلو چې تاسو څه نمونه تښتېدل یئ او تاسو څه نمونه دا جنۍ لاول په هوټل کې ګرځېده چې کمرې ته ننوت یئ او بیا که ته پاور نه منې نو ته بېګا شپه ته یوازې راغلی وې او چغې دې والې زموږ د دښمني د پښتني جنۍ په سر وه چې موږ په سعودي عرب کې د تورسرو مزدوري نه غواړو او ته وایې چې تورسرې به کار کوي د 6,000 خلکو په منځ کې ورده دا ویډیوګانې ټول جهان کتلې خوږې خوږې خبرې مه کوه او که ته وایې چې بېګا نه یې راغلی او زه نه وم ستا د هوټل کیمرې زه خو راته دا وایم چې په خدای مې د قسم چې ته دننه په هوټل کې ناست وې که نه ستا د هوټل کیمرې به وګورو یوه ګنټه انتظار یوه ګنټه انتظار هم راته کړی او که ته پسې درختل نه یو کیمرې به ګورو که ویډیوګانې ډیلیټ کړئ که ویډیوګانې ډیلیټ کړئ که نه موږ یې نه ذموار او جرګې والا ته موږ د وایو دا د قانونو خبره ده تاسو وی موږ به دا جنۍ لیږو تاسو داسې نه ویل چې دې ځای نه پسې موږ کډې ور واچو چې د چا په کور کې اوسېده او څوک دغه او ریاض ته بیا راولېږئ بله دا خبره ده که نه اشنا کیمرې دي چک کا او بله دا خبره ده مړه وی هغه یو وی چې ما 100 ګزه ټوپ والی وی بل وی چې دا ګز او دا میدان موږ 2 پیرې درلو که نه زه موږ دلګان صحیح ته نر صحیح که نه ته راشه ځه 2 پیرې د پسې درغلیو 2 ګنټې ولاړو په خدای تعالی مې د قسم په کعبه مې د قسم چې بل شپه تاسو تښتېدل یئ او مړه زه تا نن شپه دا ښځه ولې نه راوسته نن شپه تا دا ښځه ولې نه راوسته زه ته ولې یوازې راغلی وي او بیا مې دم په کعبه قسمې چې موږ درغلیو او بیا مې دم په کعبه مې د قسمې په خانه کعبه باندې مې د قسمې چې دا کومه خلک تا وروسته دا ګاډي ولیده دا په خپله راغلي که ما چاته میسج کړی چې ته راشه زه به مسلمان نه یم مسلمان په سل مذهب به کافر یم که ما څوک راوغتي چې ته راشه او یا مې چاته ویلي